زه ستاسو رور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو. دا زموږ د فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری د کرکټ تبصرې، او زموږ یوټیوب چینل هم شینواری سپیکس په نوم دی، ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. راځو نن د پی اس ایل پاکستان سوپر لیگ فائنل 2021 کال پی اس ایل ختم شو او د ملتان سلطان د پی اس ایل نوي سلطانان شو. موږ پریډکشن کړی وو، وړاندوینه مو کړې وه چې ملتان سلطان به دا فاینل ګټي، او یو ځل بیا زموږ پریډکشن رښتیا شو. زیاتره پریډکشن صحیح خیږي. پر اوسه کال مو په کراچۍ باندې کړی او کراچۍ وګاټئ. آی پی ایل مو په ممبئی انډینز پریډکشن کړی او ممبئی انډینز. نو پریډکشن چې زیاتره زموږ صحیح خیږي، هغه ځکه چې موږ ټیم بیلنس ته ګورو. زړه زموږ پېښور زلمو سره یو، منګه یو پښتانه یو، لر بر ټول منګه یو پښتانه یو. هر ځای کې د پښتون پرمختګ زموږ خوښیږي. مګر کله چې ته په کرکټ باندې ایکسپرټ خبرې کوې، ایکسپرټیز، نو هغې کې باید ټیم بیلنس وګورې. او دې نه تیر شو. زه په دې ټورنمنټ کې یو 2 ځل 3 ځل د راشد خان د وجې چې زما راشد خان ښه راځي او د هغه ټیم خلاف مې پریډکشن نه ورکاو، نو پکې غلط کړو. فاینل کې د محمد رضوان صاحب هغه هم پښتون دی، د اونر ترین صاحب پښتون دی. د هغوی ټیم بهترین ټیم و. کامبینیشن یې ډېر ښه و، بیټینګ یې ښه و، بالینګ یې ښه و، او فیلډینګ هم بد نه و، ټول نه ښه و. پاور پلی کې سکور زیات کاوه. شعیب مقصود ورسره داسې پلیر ریډسکور شو چې تا سره ټورنمنټ کې همداسې پلیر پکار وي، تا سره یو دوه چې هغه تا ته ټول دا ټیم ډایمنشن چینج کړي. یو شان مسعود، زموږ هیله وه چې رحمان الله ګربز صاحب په دې دغه کې شروعات اول ګیم یې وکړه، خو بیا هغې نه وروسته چې دی مختلف وجوهات په هغې باندې مونږ خبرې کړي دي چې دی ونه لوباو. نو شان مسعود یې راوسته، شان مسعود سکور وکړ، تر فاینله پورې لګیا و. شعیب مقصود مخکې نه چلېده، دا پېښور زلمو سره په ټیم کې و. ملتان سلطان ته راغی او سلطان شو. تا سره باید همیشه په ټیم کې 2 داسې پلیران لکه دوی سره شان مسعود او شعیب مقصود، دا 2 کسان داسې راغله چې دا ټول ټیم هر څه بیلنس یې ورته برابر کړ. محمد رضوان سره د شروعات کې وچلېد، اخري 2-3 ګیمونو کې ونه چلېد، مګر بیا هم سلطان پاتې شو. ډاون د order ریلی رسو په ټول ټورنمنټ کې نو چلېدلی، دوی بیک and you know ته باید هغه کېننه زما په نظر باید یا هغه یا جانسن چارلز په ځای باید رحمان الله ګربز لوبول شوی وای. جانسن چارلز هسې 0 وکړه، خو رحمان الله ګربز به ښه وای. مګر رسو پورې خبره ده، دا ساوت افریقې سره مخکې هم لوبې کړي دی پلیر، او دوی بیک په فاینل کې په 60 بالو 50 رنزې ورته وکړي. همدغه شی فاینل کې چې اول بیټینګ کوي، پېښور زلمي 150 یا 80 رنزې ډېر په خوشحالۍ په اسانۍ چې زی هغه اسان ټارګټ نه، مګر چې 200 وکړي 200 نه پورته بیا سایکولوژیکل یو دغه راځي ایج ایډوانټیج، هغې په اساس باندې 208 په فاینل کې ډېر زیات ټارګټ و. مګر پېښور زلمي کوشش وکړ خپله برخه. د دوی غټ مشکل دا، دوی هغه ابرار ته صرف یو میچ کې چانس ورکړه، هغه 2-3 وکټې واخیسته، بل میچ کې غریب وټکېده او بیا ینګسټرو په بینچ یې کړه. دا غلطي وه. اماد بټ ضرورت نه و، اماد بټ په ځای ورسره اماغه ابرار ښه سپینر ضرورت و. بل شعیب ملک بالینګ کې خو ګوره ډېر پخوا راسې پاکستان ټیم ته هغه اول سر کې په 1998 دغه وختونو کې راغلی او 99 کې زما په نظر په بالینګ راغلی او بیا بیټسمین شو. وروسته همداسې آلراونډر غوندې، خو مین بالر راغی او هغه ته بالینګ ور نه کړ. زه په دې نه پوهېږم چې ولې، خو ښه به وایي چې لیفټ هینډران سپیشلی ریلی رسو د خلاف چې ته دغه راولې آف سپینر هغه بال سپین کیږي او لیفټ هینډرانو ته مشکل. نو دا غلطي دوی نه وشوه، سپینر یې ونه لوباو، کنې دا ټارګټ به کم وای ان پېښور زلمي ورغي ډفرنټ ریزلټ به وای. بل اوس راځو د پېښور زلمو بیټینګ ته، ځکه بالینګ خو دوی ډېرو ټکېده، ټولو ټکېده بغیر د محمد عرفان نه او عمران نه، نو باقي ټولو ټکېده. بیټینګ ته چې راغلو، اول اوور کامران اکمل فرست بال فیسینګ شروع کړه. په د سټراټیجي نه وه، ځکه د سهیل تنویر داسې بالینګ کوي چې د هغه بال لیفټ هینډر دپاره دن نه راځي. نو حضرت زازي ته بال دن نه راته، هغې د خاطره مینجمنټ زما په نظر یا دوی خپلو کې فیصله وکړه چې کامران اکمل به د
سهیل تنویر اور فیس کی مگر اٹس ونس ټو مینی. کامران اکمل 4-5 ورو پورې ایثار شو او 15 ورو کې حضرت زازي صرف 4 بالونه فیس کړي وو یا 3 بالونه فیس کړي وو. نو هغه په یو طرف ته کېناوه هغې طرف ته هغه د شو لکه چې فریز شي. باید داسې پلیر فریز نه کې په لاس بال باندې هغه څو 2-3 ورونو کې سنګله واخیسته. دا واز ان باید باونډري والی وای باونډري کوشش یې کړی وای خو که حضرت زازي د کامران اکمل په ځای بیټینګ کړی وای 28 بالونو باندې کامران اکمل 30 رنزې وکړې نو که 28 بالونه حضرت زازي والی وای اویا رنزې درته کولې کم از کم او یو نیور نو چې اویا رنزې په 28 بالونو دا ډیفرنس دا ډېر غټ ډیفرنس دی. په همدې باندې پېښور زلمي میچ بایلوده. سٹارټ ورته ډیر مهم و خو سٹارټ یې وانه خیسته. بیا هم هغه بل کس جانتن ویلز صاحب 13 میچ کې لوبوله یو فرست کلاس کرکټر دی. دا ټارګټ هغه دپاره ډیر زیات دی. هغه په ټول میچ ټول کیریر کې چېرته یو میچ کې 2 شپږیزې نه وي والې 13 میچ کې 3 والې. نو داسې پلیر ون ډاون راشي په کلار لوبه کوي مګر شعیب ملک هم ورسره و. دې دواړو هغه عمران خان د ملتان سلطان راغی یو وکټه چې کامران اکمل بولډ کوي 15 بالونه په شعیب ملک مس کړه او وکټ میډ ان اوور شو. پریشر په زلمو زیاتېده. ما څو نظر دی شعیب ملک چې ټف رننګ ورسره وکړه خو جانتن ویلز یې رن آوټ کړه. هغه لاړی هغه پسې راغی روان پاول. دغه وختونو کې اول اخیری 10 اورو کې دوی ته 115 رنزې په کار وي. شعیب ملک او روان پاول هیټینګ شروع کړه. موسلی شعیب ملک ټارګټ اخیری 13 بالونو کې اویا رنزو ته راغی. مطلب په 13 دوی 15 اویا کړي وي. اینی ټایم کرکټ کې T20 کرکټ کې معلومات نه کیږي. هر څوک چیس کولای شي ګټلی شي. ایم اس دونی نورو خلکو ډیر داسې چیزز کړي دي چې په 4 اورو کې 15 شپېته او اویا رنزې کړي دي. مگر بریک نه وروسته شعیب ملک اول هغه روان پاول آوټ کړه بیا پسې شعیب ملک آوټ کړه. دې سره چې و د زلمو اختتام شو او بیا باقی فورمالیټي وه. بس راغی عمران طاهر هغه ته خدای پاک په قسمت کې لیکلی یو وکټ یې ښه واخیست هغه شاټ واهه رادرفورد آوټ شو. دویمې سیده ښایسته بال وکړه وهاب ریاض شاټ واهه بول شو. هغه دریم انسایډ ایچ شو او منډې شروع کړې په ګراوند کې. بس اوس یې نیسئ فائنل دی سیلیبریشن دی او همدا شی پکې خوند کوي. د ملتان سلطان ټیم بهترین ټیم د ټورنمنټ. اول سر کې ګوره داسې کېږي هغه پاکستان په کراچۍ کې فلیټ وکټه وه. زموږ محمد نبي صاحب هم پکې 2 50 وکړې. بهترین بیټینګ پیراډایز و. هغې ځای کې ملتان سلطان نه چلیده. بالینګ ځکه چې په فلیټ وکټ باندې چار څونه دغه کې شاټونه لګیږي چې کله ابوظبي ته چې لږ هیلپفل سپینر دپاره او فاست بالر دپاره راغی ملتان سلطان انبیټیبل ټیم را پیدا شو او اخیره کې هماغه شی وسو چې د ټورنمنټ سلطانان شو چمپیون شو قهرمانان شو. زموږ رحمان الله ګربز ته خو پکې مکور نه کړل شو یو میچ نه بغیر مګر پروا نه کوي. هیله مې دا چې د زده کړي هلته مختلف بالران یې فیس کړي دي. شاهنواز دني به یې فیس کړی سهیل تنویر یې فیس کړی دی عمران خان سهیل خان اینډ دغه عمران طاهر عثمان قادر نور مختلف. نو دې سره به د بیټینګ باندې که زده کړه کوي. هیله اسما دوه دې پلیرونو چې دوی لږ خپل فون یا تي شی دې په ځای چې ټیک ټاکونو کې استعمالوي او ټیک ټاکونه کوي یو چاته ورکړي چې کله دوی نیټ پریکټس کوي هغه وخت کې د دوی ریکارډینګ وکړي چې ورته معلومات وشي بیا وروسته راشي خپله کوټه کې. نو رحمان الله ګربز صاحب زه شی وکم کوټه کې نو کوټه کې بیرته دا شي نه ګوره په سکرین سره ټي وي سره کنیکټ کا او ګوره چې کوم ځای کې ستا غلطي ده. کله کله انسان د خپل ځان یو ډیر غټ کوچ کېدی شي. مطلب ته خپلې غلطي خپله زده کوي چې په کوم شي نه پوهېږي کوچ سره خبرې کوي او چا سره هغه شیر کوي او ښه کېږي. نو انشاءالله دا یو ښه ایکسپیرینس و. حضرت زازی یو هفته مخکې یو اونۍ مخکې ایټس زموږ زیاتره د افغانانو په خپل ټیم کې ځای نه جوړېده نه ښکارېده چې یاره دا به ځکه مخکې ډېر ایکسپوز شو آف سټمپ ته شاټونه نه هماغه شی وشو خو چینج اپ پیس یې ورته ورکوي او بال ورنه لږ اوچت وال شو. نو موږ چې دا یو چې په ګراوند شاټ باندې حضرت زازي ته په دې باندې کار په کار دی چې بس همدا بال په ګراوند ووي ځکه ته چې اوچت وهې زیاتره خطره دا چې بال سلو شي نو ډایرکټ لکه لاس ته کیچ ورکوي دی به کار کوي. مګر په یو اونۍ کې غټ سټار را پیدا سو. خدای پاک چې چاته عزت ورکوي. یو هفته مخکې څوک یو هفته وروسته حضرت زازی د میلیونونو خلکو په
خوله باندې همدا نوم دی. نو ښه دی افغانستان کرکټ ته پاله راتلونکي کې نورم دی چې اوپننګ ته شي ورسره صدیق اتل اوپننګ ته هغه راولي یو ښه لیفټ هینډر دی. ون ډاون ورسره رحمان الله ګربز صاحب واچي. نمبر 4 ابراهیم زادران واچي. نمبر 5 نجیب الله زادران. 6 محمد نابی. 7 عمرزی. 8 راشد خان. 9 مجیب. 10 فضل حق فاروقی. 11 نوین الحق. مطلب دی کې چینجز همیشه راځي، خو دا اسې زر ټایم چې دا د افغانستان یو ډیر ښایسته فورمیډبل ډیر ښایسته داسې تکړه مضبوط ټیم جوړیږي. نو انشاءالله ګورو به چې د پاکستان بیا سره زموږ 3 ون ډے او 3 T20 په سپټمبر کې دي. هغې نه مخکې اوس پاکستان دغه ټور ته ځي په انګلینډ کې او ویسټ انډیز هلته به یې لوبي، په هغې به سره بیا خبرې کوو. نو ستاسې ټولو د کتنو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. دا شینواري سپیکس یوټیوب شینواري سپیکس ټیک ټاک شینواري سپیکس. په لوی الله مسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.